دا سړی شپږ ځله مړ شو او هره پیره واپس راژوندی شوی دی. ستاسو په دې خبره باندې یقین نه راځي، خو داسې اصل کې او په حقیقت کې شوی دی. خلک د دې خبرې نه یریږي چې موږ به مرو، خو دا سړی په دې وجه باندې یریږي چې زه اخر مرم ولې نه. په تنزانیا کې اوسېدو والا د دې کس نوم دی اسماعیل عزیز، او دې چې کله په لومبي ځل باندې مړ شو نو هغه وخت دی د خپل کار ځای کې و. خلکو دې اوچت کړو او هسپتال ته یې یوړو، خو کله چې دې ډاکټرانو پوره طریقې سره چک کو نو دې په هغه ټایم باندې مړ و. خیر د کور والا دې خپل ځای ته راوړي او دې په تابوت کې کیږي او د جنازې تیاری شروع کی. خو اچانک دې په تابوت کې نیغ کینی او بهر ته راوځي. په دویمه پیره باندې دته د ملیریا بیماری ولګي او د داغې نه مړ شي، او همدغه څه دې په تابوت کې کیږي، خو دې بیا اچانک راژوندي شي. په دریمه پیره باندې دې په یو ګاډي کې ناست یو دغه ګاډي اکسیډنټ وشي او دې بېهوشه شي، خو دې پکې کوما ته لاړ شي چې د هغې د وجې نه دې یو څو ورځې په هسپتال کې پروت و. خو اخر ډاکټرانو دې کور والو ته وویل چې دا مړ شوی دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دې د هغې باوجود بیا راژوندي شي. په څلورمه پیره باندې دله یو زهریله مار ټک ورکړي او د هغې د وجې نه د ده په هغه ځای کې ساه وځي، خو دې بیا راژوندي شي. په پنځمه پیره باندې دې د خپل کور باتروم کې راوغورځېږي او هغه ځای کې یکدم مړ شي، او چې کله هسپتال ته یوسي د هغه ځای نه واپس راوړي نو دې په خپل کور کې دوباره واپس راژوندي شي. خیر د ده نه خلک دومره تنګ له راشي چې ده ته یې شیطان ویل شروع کړل، تر دې پورې چې دې کله په خپل کور کې پروت وي او وده وي په هغه ټایم باندې د ده کلي خلک راشي او د ده کور ته اور ورته کړي. خو دلته کې هم د حیرانتیا خبره دا ده چې دې دغه اور نه هم بچي او د دې نه بعد د دغه کلي خلکو دې د خپل کلي نه ویستو او اوس دې یوازې د دغه خلکو نه ډېر لرې یوازې اوسېدو ته مجبوره دی. نه دله څوک کار ورکوي او نه د پیسو د ګټلو دپاره د سره یوه لار شته، تر دې پورې چې دله څوک خواله هم نه راځي. نو یار په اخر کې به زه دا ویم که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی نو پلیز دا لایک کړئ، شیر کړئ او فالو ضرور وکړئ.